دا د غزني ولایت د سردۍ بند دی چې د دغه ولایت یو له تفریحي سیمو څخه شمیرل کیږي. د سردۍ بند لیدو ته د دغه ولایت له لرې پرتو ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه ګڼ شمېر سیلانیان خپلو کورنیو او ملګرو سره راځي او د دغه ښکلې سیمې لیدو څخه خوند اخلي. دلته راغلي سیلانیان وایي چې په تیرو کلونو کې د ناامنۍ له امله یې د دغه سیمو لیدو ته زړه نه ښه کاوه، خو له کله چې اسلامي امارت بیا حاکم شو او په هیواد کې بشپړ امنیت راغلی، دوی اوس کولی شي د هیواد هره ښکلا له نږدې څخه وګوري او خوند ترې واخلي. خوشحاله خو په دې باندې یو چې د مخکیني او د اوس دور دومره فرق ته لکه سړی فکر نشي کولی، ځکه دلته به خلک راتللی نه سوای، د مشکلاتو په خاطر باندې، د ستونزو په خاطر باندې دغه نږدې اطراف کسان هم دلته نه سوای راځرېدلی. اوس د امنیت په خاطر باندې چې له مختلفو ولسوالیو څخه، له مختلفو ولایتو څخه دلته راځي، دا د امنیت وجه ده او د امنیت فضا ده. اینجا برای تفریح آمده بودیم. از جاغوری 6 ساعته که ما راه افتادیم، از جاغوری آمدیم مثلا کس غزنی بازپرسان کردیم، تنها شنیده بودیم که مثلا غزنی یک جای تفریحی داره، مثلا مثل بند سرده، آمدیم اینجا برای تفریح. دوی همدارنګه له نورو سیلانیانو څخه هم غوښتنه لري چې د تفریحي سیمو په پاک او منظم ساتلو کې کوشش وکړي او همدارنګه له مسؤلینو څخه هم غواړي چې د ګرځندویانو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. بعضی وطندارا که در این بند سردی آمده واقعا یک جای بسیار دلپذیره، خب بسیار یک جای آرام بخش، بسیار یک جای یک محیط بسیار خوبیش است. مگر این یک چیز است که ما از مردم تقاضا می‌کنیم در اینجا که آمد یک کمر نظافت مراعات کنه. دیگه از ضمن از امارات اسلامی تقاضای کل مردم اینمی است که در اینجا که آمد برای مردم یک امکانات فراهم کنه. له حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی موږ ته دغسې نور امکانات هم برابر کړي، لکه پارکونه او هوټلان او داسې نور شیان، او له ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې که چیرې دوی داسې نورو پارکو جایانو ته ولاړ شي، نو له دوی چې هغه پاتې سوي اشغال او داسې نور شیان هغه باید مراعات کړي. د دغه بند د پارک مسؤلین هم وایي چې هڅه کوي په یاد بند کې د ګرځندویانو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. موږ تقریبا کوم پلان چې لرو انشاءالله د هیواد په سطح باندې به یو تفریحي ځای ده. موږ دلته د هر څه امکانات تقریبا په دې کې موږ ته امارت مقصد تر 100 جریبه پورې اختیار راکړی دی چې موږ مقصد هغه خپل کوم منصوبه چې موږ جوړه کړې ده موږ اختیار پکې لرو چې په مخ ولاړ سو. حتی دې کې به سونایي هوټلان به مجهز هوټلان به په دې کې به مقصد د تفریحي وسایل او زنګوګانې او نورې قایقې مو په ایران کې اخیستې، خو وضعیت په کتو هلته موږ رسېدګي نه سوای کولی چې دغه اختر ته یې راورسوو. روان اختر ته انشاءالله الرحمن هغه هم رارسېږي. ورته مهال د غزني د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلین هم وایي چې د اختر په ورځو کې د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو څخه 120,000 تنو ګرځندویانو لیدنه کړي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي په دغه ولایت کې د ګرځندویانو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د نیکمرغه کوچني اختر په شپو ورځو کې غزني ولایت ته د غزني د تاریخي ابداتو او ځینو طبیعي او ښکلو سیمو د لیدلو لپاره د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ډېری شمېر سیلانیان الحمدلله راغلي وو. په ټولو کې زموږ د معلوماتو په اساس شاوخوا 120,000 داخلي او ځینې بهرني سیلانیان غزني ولایت ته په دغو شپو ورځو کې راغلل چې د غزني د تاریخي ابداتو طبیعي او هغو سیمو څخه چې هغه بندونه دي د غزني او یا ځینې نورې طبیعي او ښکلې سیمې دي له هغو څخه یې لیدنه کړې ده. دوی همدارنګه له خلکو څخه غواړي چې د دغه ولایت د تفریح او تاریخي سیمو په ساتنه او پالنه کې له دوی سره همکار واوسي. غزني د هیواد یو له لرغونو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر طبیعي او تفریحي سیمې لري چې په کال کې لسګونه زره بهرني او داخلي سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي.